مخکې له دې چې ویډیو ته لاړ شو، له تاسو څخه هیله کوم چې زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. نو د سبسکرایب کولو لپاره به لومړی راشئ دا سره بټنه سبسکرایب به کلیک کړئ. له هغه وروسته به د بیل نشان کلیک کړئ یا د زنګ نشان، بیا به آل یا ټول انتخاب کړئ. زموږ د ویډیوګانو نشریدو سره به تاسو ته خبروای درشي. جزاک الله خیر. د اشغال په خلاف ټولو خپله ساحه وکم ده سهم اخیستی که هغه د سنګر مجاهد ته په لومړۍ کرښه کې نر باندې قرباني ورکړې ده، د شهادت لوړ مقام ته رسېدلی. څوک چې اتلان مو ژوندي دي هغه اوس هم، څوک زخمیان، څوک په زندان کې د امریکا غلامي او د امریکا دبدبه او بدماشي نه مني. ولاو که په سر یې 15 طیارې ګرځي، پوهېږي چې اوس بشارت رسوي امریکا ته کمه نه وایي. دا زمونږ دریځ ده، دا د اسلامي امارت د اتلانو د غازیانو په روزنتون کې همدغسې روزنه ورکول شوې. یا به شهادت رسېږي یا به فتح رسېږي. تاسو خو له دې خپلو کوټه خو راووځئ که نه، د خاورو بوجیګان نه راووځئ که نه رانګې. هغه چې سر یې وهه څنګل یې نیوه، څه شو هغه بې سامانه ولې ورک ده؟ هغه د سی آی او د بلیکواټر مزدوران چېرته دي چې نن هره اعلامیه له ارګ نه خپرېږي؟ په ارګ کې ناستو تورسرو ته وایم ای امریکایي مزدورانو، د ارګ د سیمټي دیوالو شاته اخطارونه مه ورکوئ، که نه رانې هلمند ته راسئ، پل محمود خان ته د عیدګاه جومات ته راووځئ، نرتوب مالته معلوم شي، پردي بچي په طالبانو مه وژنئ. د ارګ د سیمټي دیوالو شاته ناست دی، دا منم او دا نه منم او جمهوریت د سر وخوره، جمهوریت به د خلک په دا خوله روغدلو منډي دي. څه شي جمهوریت؟ په جمهوریت کې له ارګ نه دفاع کوې، ته 19 قسمه غوښه خوره، دا جمهوریت ده؟ ته سپینې او تورې کفترې ګډوه، دا جمهوریت ده؟ ته ډمې ګډوه، دا جمهوریت ده؟ او د اردو عسکر دی په سنګر کې د خره غوښه خوري، د اردو عسکرو ته د سپي غوښه ورکوه، د اردو عسکرو ته وچه ډوډۍ، اجیرو او مزدورو عسکرو ته دوی ته همداسې پکار دي. من عان ظالما سلط الله علیه. الله پاک همدغه خپل خلک در باندې مسلط کړي چې مردار دي پراته، ډوډۍ درته نشته، په هر کې 19 رقمه غوښه خوري. هغه د خنزیر چې راګیر کړی بیا څه وایي نه دا بیا د پسه سترګې دي، دا د پسه لم نه، دا د پسه کولمه دي، دا د پسه پښې دي، دا د پسه ویښته دي، دا د پسه هګۍ دي، دا د پسه څه شی ده، درته 19 مونږ غلط دی. ته زرکان خوره، ته بودنې خوره، بټرې خوره، د اردو عسکرو ته، مزدورو اجیرو عسکرو ته د خره غوښه ورکوه. همدغه دیموکراسي ده، همدغه د بیان ازادي ده، همدا جمهوریت ده. اجیر او مزدورو عسکرو تاسو ته همدغه نوم پکار ده. کوم ډېر تاسو ویلي چې موږ وروڼه یو، زموږ کاکاګان یې راسئ، سلا کېږدئ، د امریکانو تر څنګ مه درېږئ. خو خدای ورځې را روان دي، ورځې را روان دي ان قریب چې بیا به د څوک د انسان په سترګه نه ګوري. دا د طالب د توپک ګرمه شپېلۍ به وي، د پاتندی به وي، بیا د زګورۍ نه کېږي. دا اوس نه راجګ شه. علماو باندې غږ کړو، په افغانستان کې پوهانو باندې غږ کړو، د پوهنتون په استادانو، د پوهنتون په هلکانو باندې غږ کړو چې ګورئ دا هېواد په موږ او تاسو حق لري. وژل کېږئ د افغانستان کې ناست په منبر علماو، که د حق خبره کوې که یې نه کوې، مرګ درته لیکلی دی همدغه غلامانو او مزدورانو د لاسه. زنجیري وژل د علماو روان دي درګر ده، نن په دیجي کې وژل شوی، سبا په دیجي کې. خو راجګ شئ، یو تکبیر ناره وکړئ او د دغه ظالم او ګوډاګۍ او مزدور رژیم په خلاف باندې که د چا بچي په عسکرو کې، په عسکرو نه راوباسئ، په اردو کې، په پولیسو کې، په هره اداره کې چې وي خپل بچي مو راوباسئ. انقلاب را روان ده، ښه په زور او په ځواک طالب جان به له لانچرو، له راکېټونو، له شریدونو، له پیکاو، له لایزرو سره کابل ته راسي. خو خپل د ولس د ساتلو لپاره به راسي، خپل د ولس د امنیت د ساتلو لپاره راځي. موږ له تظاهرات او زنده‌باد او مرده‌باد سره نه راځو، موږ د لانچر او د زغرو سره راځو، فاتحین به راځو انشاءالله العزیز. د فتح او د هغه ورځې رانږدې دي چې نور به دلته مزدور ګوډاګۍ اداره وروستۍ سلګۍ خپلې وهي د غلا لپاره هڅې شروع کړي. لینک اچوم، محترم قاري صاحب صحیح دوستینه مو هیله ده چې دا خپرونې ته راشي، لینک ته راشئ او تاسو نه هم
ولواک او بېوره اردو، د امریکایانو روزل شوي سپی اردو، بې ننګ او بې غیرته اردو، بې ضمیر او بې همته اردو، بې ناموس او بې عزته اردو. دغسې اردو به چا په دنیا کې لیدلي وي چې پردي راولي په خپل کور او په خپل انګړ کې په خپلو خویندو باندې ورکوشي. داسې بې ناموسه اردو به مو چېرته لیدلي وي؟ که مو لیدلي مهرباني، که مو لیدلي وي مهرباني. دغسې اردو په تاریخ د افغانستان کې د کمونستانو اردو وه، نجیب الله اردو وه، هغه هم دقسې بې ناموسه اردو وه، هغه هم دقسې بې همته او بې غیرته اردو وه. د داود په وخت کې هم همدقسې بې غیرته، بې ضمیره، بې همته اردو وه چې زموږ هېواد روسانو ته پرېښود. روسي اشغالګر راغلل او دوی خاموشه ورته ناست وو، د هغوی تر څنګ ودرېدل. واحده اردو د اسلامي امارت اردو وه، واحده اردو د افغانستان د اسلامي امارت اردو وه چې د امریکایانو په مقابل کې درېدلې تر اوسه پورې. امریکا، ناټو، اروپایي اتحادیه، آیساف او څه شی دا ټول یې په ګونډو کړل، ټول. افغانستان داسې راغلي ورته وایي د افغانستان د دوی یادې ده، داسې نشه راغلي ورته وایي دا پلانی ملک ده، دلته بیس جوړ کړه، هلته بیس جوړ کړه، دلته لاړ شه او هلته لاړ شه. ولې؟ خیرات خو به وي، څه چل ده؟ تا ته افغانان نه وو معلوم؟ تا ته د افغانستان غازیان نه وو معلوم؟ ته خبر نه وې چې ستا په خلاف له منبر نه غږ جګ شوی؟ ته خبر نه وې چې ستا په مقابل کې طالب جان اوچت شوی ده چې تر څو دې مات نه کړي 10 چنده امریکا چې دغومره لویه شي او دغومره لوی قوت شي سره له ناټو افغانستان ته راتګ بیا نشته. دوی به ځي، تاسو به وګورئ دا اوس سپینې ماڼۍ کې په تړون باندې له سره کتنه یو 100 وارې له سره کتنه وکړه، ځې ځه که نه ځې سکان دې ژوندي. داسې سکان وښیه جو بایډن کتاب هم لکه د ټرمپ باندې دا څټ کوږي او د هر امریکایي د وژل کېدلو مسؤلیت به ستا په غاړه باندې. څنګه زما ملک د عسکر راولې دا وګوره دا تیزنان په دا سکرین باندې درته ښکاري لملمه سری هغه څنګ یا بل شغال. ته په دې شین سترګو باندې ځان ساتې، د دوی چیغې او بغارې مونږ په دې خپلو غوږونو اورېدلي، د دوی خود شوي اندامونه اوس هم د فیروز اکا د ګندنې په پټیو کې پراته دي، د دوی دا شنې شنې سترګې چې طالبانو په بوشکو باندې اسمان ته خېجولي په وردګ او په میدان او په لوګر کې اوس هم د فیروز اکا د شفتل او د جوارو په پټیو کې اندامونه او ککرۍ پراته دي. ورسې وګورئ د فیروز اکا پټي چې و جوار او شفتل هغه د سړک په غاړه سټاس په سوتان په طالبانو والوز او دوی به د خپلو مردارو پسې د فیروز اکا په جوارو په ګنۍ کې ګرځېدل. بیا به هغې د طالبانو خدای مو خوار کړه د ما دا جوار او شفتل مو په امریکانو لغت کړل، هغه ته خپل د شفتلې غم ورغلی. نو بیا به امریکانو دا غوڅ شوي اندامونه چې خپل ترې راټول کړه دا د فیروز اکا راوغوښتل، وایي دا وایي خدای زه هم پرې خفه یم، امریکانو سره ترتیب کوزله مجبوره و غریب سپینږیری سړی وایي زه هم پرې خفه یم. وایي خو ته د طالبان راځي نه یې پرېږده، وایي تاسو یې نه شئ مهارولی، زه به څه وکړم. د امریکایانو غوڅ شوي اندامونه به د فیروز اکا د شفتلې په پټیو کې اوس هم پراته وي. وا دې ورېده نو امریکایانو دلته ډېره زور ازمایي وکړه، دا ټانک راسه دا ټانک راسه او هغه نوم باندې او په دې نوم باندې محرین او بحري او هوایي و نه پوهېږم څه شی او څه شی په قسمه نومونو باندې د دوی ځواکونه راغله. نتیجه 0-0، نتیجه غوڅ شوي اندامونه بېرته امریکا ته، نتیجه ماتې کارې، نتیجه مړې سترګې، نتیجه د قطر تړون چې زه له افغانستان ته ځم خو ما په څه وایم. علي صاحب محترم باید خپرونې ته راشئ، تاسو ته انتظار یاستو، تاسو په شکل کې تاسو ته نیم کېدلی ده تر اوسه پورې ما غله نه ده کتلې.